سلامونه ګرانو لیدونکو، وخت مو په خیر. د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینا یوټیوب چینل څخه. امرالله صالح وایي طالبان غواړي پلازمینه کندهار ته انتقال کړي. د پخواني ولسمشر مرستیال امرالله صالح ویلي چې طالبان غواړي د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره یو شمېر اقدامات وکړي چې په لاندې ډول دي: صدر اعظم به ټاکل کیږي خو د ملا هیبت الله لخوا. پارلمان به جوړیږي، د تیر شل کلن جمهوریت غړي به ځان ورته نشي کاندیدولی. ښځې به پکې شتون نه لري او پارلمان به هم دا صلاحیت نه لري چې د ملا هیبت الله د امر سره مخالفت وکړي او د صدر اعظم پر ضد د رایه وکاروي. هغه ویلي طالبان غواړي سیاسي پلازمینه کندهار ته ولېږدوي او اداري پلازمینه به کابل وي. طالبانو د امرالله صالح د یاد ادعا په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو په بدخشان کې د مقاومت جبهې 4 غړي ووژل. بدخشان کې د طالبانو ځایي مسؤلان وایي چې د دغه ولایت د تګاب ولسوالۍ رباط کلي د تصفیوي عملیاتو په لړ کې د مقاومت جبهې ځواکونو یو پټنځای له منځه تللی او د دغه جبهې 4 غړي هم وژل شوي. بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس معز الدین احمدي وایي چې دغه عملیات دوشنبه د غبرګولي پر 9 د مولوي امان الدین په مشرۍ پیل شوي دي. د مقاومت جبهې مسؤلانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان هوایي حریم د پاکستان لخوا کنټرولېږي. د پاکستان پوځ ته نږدې تلویزیون ARY خبر ورکړی چې د کابل هوایي ډګر رادار له پاکستان څخه کنټرولېږي. د افغانستان د پلازمینې کابل په نړیوال هوایي ډګر کې رادار خراب شوی دی. د تفصیلاتو له مخې د کابل نړیوال هوایي ډګر کې نصب شوی رادار خراب شوی چې له امله یې اوس له پاکستان الوتنې کنټرولېږي. سرچینې زیاته کړې چې د کابل هوایي ډګر د رادار خدمتونه به د 2022 کال د اګست تر 20 نیټې پورې موجود نه وي او اوس به د پاکستان د رادار خدمتونو د افغانستان د الوتنو اسیا څخه اروپا ته د ټولو الوتنو د لارښوونې مسؤل وي. یا تلویزیون د خپلو سرچینو له مخې زیاته کړې چې د افغانستان داخلي او بهرني الوتنې به د لاهور، کراچۍ او اسلام آباد د رادار له لارې څارل کیږي. د ملکي هوایي چلن ادارې ټولو راتلونکو او بهر تلونکو پروازونو ته د حالاتو په اړه خبر ورکوي. پاکستاني حکومت افغانستان ته د ننوتلو الوتنو ته لارښوونه کړې چې 15 دقیقې مخکې خبر شي. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقي حقاني نن وویل افغانستان به په لنډ وخت کې آباد او له نورو هیوادونو سره سیال شي. نوموړي زیاته کړه د یو هیواد آبادي د لوړو زده کړو په وسیله کېږي او اسلامي امارت ژمن دی چې د افغانستان لوړې زده کړې معیاري کړي. نوموړي همدارس زیاته کړه د زده کړیالانو ټول حقونه او امتیاز ورکول کیږي. ښاغلي حقاني له هیواده بهر له علمي کادرونو غوښتنه وکړه چې بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. عمران خان وایي د طالبانو په اړه مې خبرې تحریف شوي دي. پاکستان مخکینی لومړی وزیر عمران خان وایي چې د طالبانو په اړه د خبرې تحریف شوي. خان له افغانستانه د امریکا له وتلو وروسته په یو وینا کې ویلي و چې افغانانو د غلامۍ زنځیر پرې کړ. عمران خان سه شنبه د غبرګولي پر 9 له سکای نیوز سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې پوځي حل لاره نشته. خان زیاته کړه که په افغانستان کې له 20 کلو وروسته کومه بله حل لاره وي نو لویدیځوالو باید موندلی وای. عمران خان په دې مرکه کې همداراز څرګنده کړې چې هیواد د افغانستان له زیان وروسته دویمه موخه ده. افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د عمران خان د حکومت پر مهال د ISI رئیس جنرال فیض حمید کابل ته سفر وکړ او د طالبانو له ځینو چارواکو سره یې ولیدل. په همدې توګه د پاکستان د مخکینی حکومت د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له عمران خان سره په همغږۍ افغانستان لپاره د مالی مرستې په نامه یو بهیر پیل کړی و چې سیاسي کارپوهانو د دغه کار موخه د طالبانو لپاره د مالی زیرمو ترلاسه کول وبلل. افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټایم ویس په استنبول کې له افغان شخصیتونو سره خپلو لیدنو ته دوام ورکړی دی. ټایم ویس نن د خپل سفر په 2مه ورځ د مخکینی پرځېدلي حکومت له یو شمېر وزیرانو، د ولسي جرګې او مشرانو جرګې له ځینو غړو او د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره لیدلي دي. قطر وایي د افغانستان بشري ناورین نړیوال بحث ته اړتیا لري. افغانستان کې د بشري ناورین ختمول نړیوال بحث ته اړتیا لري. د قطر د سرې میاشتې ټولنې مسؤلینو دوحه کې د افغانستان د سرې میاشتې ټولنې په کوربتوب په جوړه شوې غونډه کې ویلي چې افغانستان کې اوږده جګړه تېره شوې او خلک له یوې خونړۍ جګړې راوتلي خو له اقتصادي ناورین سره مخ شوي دي. دوی
د دوی په خبره افغانستان کې د روان بشري ناورین له منځه وړل نړیوال بحث او د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري او په بنسټیزه توګه په دغه هیواد کې د بېوزلۍ د له منځه وړلو اړتیا ده. قطري لوري ویلي چې دوی له افغانستان سره خپلو مرستو ته ادامه ورکوي او ترڅنګ یې د ګڼو نورو هیوادونو استازو هم له افغانستان سره د مرستو ټټر وهلی دی. کاپیسا د نفرایډ د یو کان استخراج پیل شوی دی. په کاپیسا کې د نفرایډ د کان استخراج پیل شوی دی. د ځایي چارواکو په خبره تازه په دغه ولایت کې د نفرایټو د یو کان استخراج پیل شوی چې لسګونه کسانو ته به پکې د کار زمینه برابره شي. د کاپیسا والي قاري احسان الله بریال ویلي دغه کان د تګاب ولسوالۍ په والګي سیمه کې دی چې په 10 هکټار ځمکه کې موقعیت لري. د نوموړي په خبره د دغه کان د استخراج قرارداد د 6 کلونو لپاره له یو خصوصي شرکت سره شوی دی. سرچینه وایي چې پر دې کان به د کار پر مهال شاوخوا 100 کسانو ته په مستقیمه توګه د کار زمینه برابره شي. تر دې وړاندې هم په کونړ او ننګرهار کې د ځینو کانونو د استخراج چارې پیل شوي دي چې افغان حکومت وایي په دې سره به هم خلکو ته د کار زمینه برابره شي او هم به حکومت عاید ترلاسه کړي. ایران سخت لاریونونه له همسو ښارونو کې روان دي. په ایران کې په ګڼو ښارونو کې لا هم د اخوندي رژیم پر ضد لاریونونه روان دي. د رسنیو د راپورونو له مخې ایراني حکومت کوښښ کوي چې د لاریونونو راپورونه خپاره نشي، خو په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس شوي ویډیوګانې ښایي چې خلک لا هم د حاکم نظام په ضد شعارونه ورکوي او د دوی بې کفایتي په ایران کې د خونړیو پیښو او ګرانیو لامل بولي. تازه د ایران د ښوونکو ټولنې هم له لاریونونو سره یو ځای شوي دي او وایي چې حکومت د ایران ښوونکو ته هیڅ راز پاملرنه نه کوي او اړتیا یې نه پوره کوي. په ایران کې له تیرو شاوخوا 2 اونۍ راهیسې سخت لاریونونه روان دي او لامل یې هم په دغه هیواد کې ګراني او د یوې لوړ پوړیزې ودانۍ نړېدل و چې شاوخوا 10 کسه پکې ووژل شول. کاناډا غواړي د وسلو پر لیږد او کاروبار بندیز ولګوي. د کاناډا لومړی وزیر جسټن ټروډو تازه د دغه هیواد پارلمان ته یو لایحه لیږلې چې له مخې به یې د تومانچې او ټوپک په څیر په لاس کې د لیږدېدونکو وسلو په کاروبار او لیږد بندیز لګول کیږي. ټروډو وایي دا مسله د ټولنې امنیت ته مهمه ده او پارلمان هم باید په دې اړه دقیق اقدام وکړي. کاناډا وروسته له دې پر دغه چاره لاس پورې کوي چې په امریکا کې په وسلو د وژلو پیښې ډېرې شوي دي او هره اونۍ 2 یا 3 پیښې ترسره کیږي.